نن چې موږ ډیر غافل یو د آخرت نه، وجه دا ده موږ نه مرګ ویل ده. نبی علیہ السلام هغه ختمونکی د خوندو ډیر یادوي. چې د هغه مرګ چې سړی د مرګ په ډار کې وي چې اوس په خدا مرګ را باندې راځي، که سبا ته به راځي، که څه وخت به راځي، بیا په دنیایي خواهشاتو باندې مستغرق کېږي نه، غافله کېږي نه. موږ نه خو موږ ویر ده تر سپینې ګیرې مه مرګ ته نه ورپام کېږي. او د مرګ نه بعد زندګي خو هغه چاته بیا ور یادېږي چې مرګ ور په یادېږي. چې سړی نه مرګ ویر ده، د مرګ نه بعد زندګي د قبر به بیا څه ور په یاد شي، د آخرت زندګي ته به بیا څه پام شي. نبی حضرت عثمان رضی الله عنه عادت مبارکه دا و چې ایدرې ته به لاړ، چې قبرو ته به ودرېدو نو په ژړا به بنا وکړه. دومره به یې وژړل چې ږیره مبارکه به په اوښکو لانده شوه. یو ورځ چا ورته وویلې د جنت او د دوزخ خبرې کېږي، ته دومره نه ژاړې، خو قبر ته چې ودرېږې بیا دومره ډېر ژاړې. ده ورته وویلې ما د نبي اسلام نه اورېدلي چې قبر اولنی کور د آخرت ده. که په دغه کې کامیاب شي آینده زندګي دې بیا ډېره اسانه د راحت او د خوشحالۍ ده، خو که په دغه کې ناکام شي د دغه نه بعد زندګي بیا ډېره شدیده او سخته ده. او نبی علیہ السلام ویلي دي ما هیڅ ځای د ډېر غم او د خوف او د غمونو نه دلدلی مګر هم قبر تر هغه نه ډېر غمجن ده. په دنیا کې که هر څومره تکلیف په سړي راغی، د دنیا تر ټولو تکلیفو د ګناهګارو دپاره د عذاب د قبر تکلیف زیات ده. اوس په دغه حدیث مبارک کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویایي چې دا قبر اول ځای د آخرت ته، که په دغه کې کامیاب شي وروسته یې کامیاب، خو که په دغه کې ناکام شي نو آینده زندګي لیاب سي سخته ده. په دغه بعضې علماو څه نیوکه کړې ده د موږ د کمزورۍ د فهم د وجې نه. هغه وایي چې آینده ولې پسې سختېږي، خو په مسلمان چې په دنیا کې غمونه مرضونه راځي څه ګناوې به ختمېږي، بیا چې د ذلقدر تکلیف په راغی څه ګناوې به ختمېږي، بیا چې په قبر کې څه عذابونه په تېرېږي ګناوې ختمېږي. نو آخرت ته خو ګناوې پېټې سپکې شوې، ولې بیا د آخرت پسې اشر ده؟ خو لیکن دا هسې توهم ده. ګورئ چې په قبر کې هم نه شو پاک د ګناه نه، د عذاب د آخرت ته پاتې شو. قبر یوه باغکنده ده د جهنم، نمونه ده د اور، حکمونه ورته راځي. خو په قیامت کې خو دوزخ ته بعین په اور کې سوځي. د اور د توکم عذاب ډېر ده که عین د اور. نو مابعد عشب نشو چې په دغه کې هم نشو خلاص، د قبر په عذاب هم نشو خلاص، نو خو خدای نه خسته الله دې سړی وساتي، بیا خو نه په قیامت کې هغه سخت عذاب ته مخامخ کېږي، بیا خو عین اور ته ولوېږي. نو ایدرو ته قبرو ته چې سړی ځي دغه د عبرت لپاره آینده زندګي به کوي. ګورې دا مې اول کور د آخرت ته، ما سره به الله په دغه کور کې څه معامله کوي. نو هلته چې کامیابېږي په نیک عمل، په دنیا کې چې څومره نیک عمل په قبر کې سرې سترګې ګرځي. د دنیا تر ټولو راحتو تر ټولو خوشحالیو د مسلمان لپاره د قبر خوشحالي زیاته ده. د قبر تر راحت نه بیا د قیامت ورځې راحت زیات ده، د قیامت ورځې نه بیا د جنت راحت زیات ده. مسلمان د ترقي د راحت په لوري چې څومره نیک عمل سلسله خدای نه خسته بد عملو ته د دنیا تر ټولو تکلیفو د قبر تکلیف زیات ده، تر قبر نه د قیامت ورځې تکلیف زیات ده، چې 50,000 کاله دغه ګرمۍ په تېرېږي، تر هغه نه بیا د جهنم تکلیف زیات ده.